سلامونه وخت په خیر دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. لږ مخکې مې یو کلیپ وکتی، ډېر مې خوا په بده شوه. یو خورکۍ د فکر کوم په دغه رسنیو کې د جنرال مبین چې لږ شهرت لري، د ده سره یو کلیپ یو غږیز دغه یې درلوښتی، مجلس یې درلوښتی. وایي ما خپله وایي د قرآن عظیم الشان حافظ یم، خو د کومه ورځ څخه چې پر ښځو د زده کړو موضوع رامنځته سوي او د ښځو او د نجونو مکتبونه باندې لوړې زده کړې ورباندې بند دي، او دا چې د ښځو غږ عورت بلل سوی دی، وایي د هغه ورځ څخه ما بیخي د اسلام سره مخه کړې ده، یعنې اصلا ترک دین مې کړی. زه نه پوهېږم چې کیدای سي دا د شخص ستونزه وي، خو دا چې یو مسلمان دین پرېږدي دا ډېره دردونکې ده. او وایي موږ کوښښ کوو چې د اسلام په رڼا کې ښځې د جهل څخه ووځي، بلکې زده کړې وکړي. دا چې د زده کړو مسله په موږ باندې بنده ده او اسلام د څو کسانو په لاس کې انحصار دی، دا ډېره دردآوره ده. نو زه نه پوهېږم، یوازې موږ ډېر اصیل مسلمانان یو. دا د دین تعریف یوازې موږ ته دومره ژور او عمیق دی چې نور په دې باندې نه پوهېږي. موږ د اسلامي نړۍ سره د ښه روابطو غوښتنه کوو. وایو چې اسلامي نړۍ ده، لکه قطر، سعودي عربستان، ترکیه، پاکستان او نور هغه هېوادونه چې اسلام پکښې کې حضور لري او مسلمانان دي. آیا هلته هم د ښځو غږ عورت دی؟ ستر عورت موږ چې کوم څه زده کړی وو، هغه کې خو د ښځو په تړاو باندې چې حتی د هغو د غږ سره حساسیت وي، دا نه پوهېږم. نه غواړم چې په دې موضوعاتو کې ډېر عمیق لاړ شم، خو زه دومره وایم چې موږ چې کله کوچنیان وو چې یو عادي دم به ملا صاحب کوی، زموږ څخه به هګۍ غوښتلې، باید د هغه لپاره موږ یو شیرني وړې وای، او چې ملا صاحب یا یو چا ته به مو توره چرګه نه وای وړې، پسه به نه وای، نو هغه وویل دا مو دعا نه قبلېږي. په داسې حال کې چې ما خپله سیرت نبوي لوستی دی او د مولوي صاحب عالم عنایت عالم په 1491 څخه تر اوسه زه سیرت نبوي صوتي اورم. هلته کې په سیرت نبوي کې خو اسلام د اصلاح لپاره دی، د دعوت دین دی چې نورو ته نیکې لارې ته دعوت ورکړي، او دومره انحصار نشته پکښې کې چې حتی یو څوک یو مسلمان دې ته وادار سي چې خپل دین پرېږدي. ممکن دا زما کلیپ په ډېرو دوستانو باندې بد ولګېږي، ولې زه یو لوستی کس یم. ما 12 کاله مکتب کې یو مضمون د اسلامیات لوستی، په فاکولته کې طبابت کې مې یو مضمون د اسلامیاتو لوستی، 3 کاله مې ټکنالوژي کړې، هغه کې مې یو مضمون د اسلامیاتو لوستی. دا دین دومره سخت نه و لکه څومره چې اوس معرفي سوی. نه پوهېږم، هغه یو دغه مې رایادېږي، یو دایلوګ و، وایي که چیرې غواړئ چې قدرت ژوندی وساتي او که چیرې غواړئ چې پیاوړی قدرت ولري، یو دایلوګ دی، هغه کې وایي یو جهل محیط وغوړوه، بل دا چې بیره خپره کړه. څومره چې بیره وي او د جهل ماحول چمتو وي، ته ښه حاکمیت کولی شې. خو زه وایم چې اوس هغه وخت نه دی، اوس ټکنالوژي پرمخ تللې ده. اوس که یو سړی کور کې تلیفون لري، هغه د ټولې دنیا سره وصل دی، هغه پوهېږي چې زه اوس په کوم حالت کې قرار لرم، څه باید وکړم، دنیا کې څه روان دي. نو موږ د یو اړخه څخه ضعف دا دی، د بل اړخه څخه مو ضعف دا دی، دا پایله نه لري، دا پایله نه لري. یو ورځ دا فولادي دیوال نړېږي، تر څو په ځان باندې حاکمیت ونه لرو، تر څو
خپله یو ابتکار ونه کړو، تر څو خپله یو څه ټولنې ته وړاندې نه کړو، په خپل علمیت او علمیت پر نرو ښځو باندې د نرو ښځو لپاره هغه لکه په نورو نړۍ کې چې دی هغه آزاد نه وي، لوست او زده کړه نه وي. د دې اوس خو په درېیمه نړۍ کې یو، بیا به بیخي په پنځمه نړۍ کې پاتې یو. نو دین د انحصار نه دی، بلکې دین د تبلیغ دی. دین دا دی چې خلکو ته سم ور وپېژنو، په زور زیاتي. زه اورم یو شمېر مشرانو خبرې چې وایي چا قسم کړی چې زه ژوندی یم زما سولاکه مکتب خلاصي. یو بل مشر بیا د هماغه تنظیم ځي وایي چې نه باید مکتب خلاصي، باید دا کار وسي. یو وایي چې کېږي، یو وایي چې نه کېږي. زه نه پوهېږم چې دغه ودې سي ودې نه سي. آیا دا د دین هغه د دوی تحلیل و تفسیر داسې دی چې یو وایي چې وي دي هغه تفسیر مثبت وویلی چې نه وي دي هغه تفسیر مثبت چې دا سته دا نسته. قرآن یو دی، کتاب په آسماني کتابو 4 کتابو کې وروستی قرآن عظیم الشان دی چې هغه ټول مسلمانان یا یې لوستی یا یې اورېدلی. ولې پکښې کې دومره توپیرونه وي؟ دا هغه څه دي چې نور هم بې باوري رامنځته کوي، نور هم فاصله زیاتوي. زه چې کله د وطن څخه راتلم ما 3 شیان د ځان سره راویستله. یو قرآن عظیم الشان په ژباړه باندې چې زه وکولی سم چې خپل اولاد ته هغه زده کړم. یو مې جاینماز راوړی، یو مې تسبیح راوړی. خو چې زه چې کله دلته راغلم نو اوله ورځ باندې ما د قبلې شریفې هغه جهت معلوموی. د خارجیانو سره څنګ کې یو ترجمانه وه، دا ترجمان سم پوښتنه وکړه ما قبله کوم طرف ته ده؟ هغه خارجي وایي څه وایي؟ وایي دی وایي چې قبله کوم طرف ته ده. هغې وخندل وایي زه خو نه پوهېږم، خو که تاسو جاینماز نه لرئ زه درته راوړم. ما دا یو احساس په هغه لومړۍ ورځ په لومړي ساعت باندې دا وکړی چې دا خلک درناوی لري. نو اسلام یو مسلمان پاتې کېدل دا برته شعور غواړي. هغه لمونځ هم چې عاقل و بالغ ونه سي، عاقل یې ویلي دي چې عاقل ونه سي لمونځ پر تا باندې نه دی فرض. اول باید عاقل او بالغ وسي، چې بالغ هم لمونځ در باندې نه دی فرض، چې عاقل هم لمونځ در باندې. نو وخت چې عاقل وسي نو په اسلام باندې به سر خلاصوي. عربي ژبه زموږ مورنۍ ژبه نه ده، عربي ژبه د هیڅ افغان مورنۍ ژبه نه ده. ولې عربي ژبه ژباړل سوي یا په پښتو یا په دري یا په ازبکي یا په بلې هغه ژبې چې په افغانستان کې نن سبا هغه ژبې چې په افغانستان کې دي. نو دین نه باید دومره سخت سي. زه پوهېږم دغه کلیپ ډېر خلکو باندې شاید ښه ونه لګېږي، شاید ډېر خلک چې د دې کلیپ منفي کومنټونه ورکړي. ولې دین انحصار نه دی، بلکې په افغانستان کې اوس انحصار سوی. دین چې دی د تبلیغ دی، دین د اصلاح لپاره دی. داسې آسماني کتابونه 4 دانې نازل سوي، نور آخري قرآن عظیم الشان دی چې بشپړ دین دی. دا د اصلاح لپاره هر پیغمبر چې راغلی په خپل وخت سره د هغه قوم د اصلاح لپاره چې د شرک څخه څنګه سړی ځان لرې کړي، د ناروا څخه څنګه ځان سړی لرې کړي، په کومو مواردو کې توبه وباسي. دین خو ډېر یو واضح دین دی. ولې دا دومره سخت دریځه معرفي کېږي؟ ولې په دې کې مختلف افکار دي؟ نه باید داسې وسي. دا هغه زه په دې باندې ډېر مخکې زه ما چا کلیپ وکتې، په دې باندې زه ډېر ناهیلی سوم چې یو مسلمانه خوره د دې لپاره چې پر دوی باندې د زده کړو مسایل باندې اته کفر ته اوړي، اته دین پرېږدي، ترک دین کوي. د دې ګناه د چا په غاړه ده؟ د دې ګناه د چا؟ ولاکه چې 100 هغه تندی دي بیخي تک تور په ډېرو سجدو اوښتی، خو که ستا د عمله څخه یو بل مسلمان دین پرېږدي د دې ګناه د چا په غاړه ده؟ د دې جواب څوک وایي؟ ښه موږ ته ډېر ساده ده دا ویلی چې والله د دې ایمان ضعیف و، بس ایمان یې ضعیف و، ایمان یې ضعیف و، دا د اسلام څخه دا اوله څخه مسلمانه نه وه، د دې فکر بل شی و.
دا مهر ډیر ساده او ډیر اسانه ویلی سو، ولې دا چې خپل فطرت ته، دا چې خپل وجدان ته ځان څنګه محکمه کړو، دا برته یوازې رجوع خدای پاک ته کېږي چې ته د خدای پاک په وړاندې باندې د دې جواب څنګه لرې. ممکن چې مخلوق ته، خلقو ته، انسانانو ته دا ډېر دا د دین اوښتې ده. لکه څه موده مخکې هغه څو کاله وړاندې چې کابل کې هغه فرخنده حقیقت داسې و چې چا ورته څه غوښتنه کړې وه هغه نه ومنل، یو ځای چیغه کړې چې هله قرآن ته یې اور واچوئ، ټول احساساتي راله ژوندی په اور باندې ولګوله. داسې مهر وهل ډیر ساده ده په داسې حال کې چې حقیقت بل شی وه، حقیقت بل شی وه، ولې چا چیغه کړې چې هله قرآن ته یې اور واچوئ، په داسې حال کې چې هغه خپله یې غوښتنه ځینې درلوښتله. نو دغسې موضوعات نور هم دین زیفی کوي، دغسې موضوعات نور هم نور خلکو ته لاره خلاصوي تر څو پر دین باندې بې ځایه قضاوتونه وکړي، بلکې انتقادونه وکړي، یا شاید ډېر خلک داسې وي چې فاصله واخلي. نن سبا د معلوماتو منبع ډېر اسان دا چا په جیب کې موبایل دی، هغه موبایل حتما انټرنټ فعال لري، ځکه چې واټساپونه، ټیک ټاک و دغه یوټیوب و فیسبوک و دا شان ډېر او ډېر عادي کولی شي سړی دې څخه بشپړ معلومات ترلاسه کړي. زه یو نیم موضوعاتو کې یو نیم وخت مشکل سره مخ کېږم، ډایرکټ په ګوګل کې ریسرچ کوم، 2000 معلومات ماته د مختلفو اړخو څخه راکوي، زه 10 متنه ولولم، د یوه څخه زه هغه خپل معنا ایستلی شم. نو دغسې کارونه دا زموږ په تاوان کې ده، په تاوان کې مو ده، بیا هم په تاوان.